أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند پنځلسمه فته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره څوارلسمه فته کې موږ د بدر د غزا هغه واقعات بیانول چې د قریشو لښکر د مکې مکرمې څخه رهیسو، کم وخت چې تر جحفې تیر سو د ابو سفیان د طرفه نوی خبر ورته راغلی چې ویل ستاسې د قافلې مالو او خلقو د خلاصون دپاره راوتلي واست او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځئ. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاصه کړه؟ ابو سفیان د مکې مکرمې پر عمومي لار رهي و، مګر همیشه ویش او په احتیاط کې و. د معلوماتو دپاره یې مخ ته خلق لیږل او ده هم د هر چا څخه پوښتنه کول. اوس چې و بدر ته نږدې سو، دی تر قافلې د مخه سو تر څو چې هغه د بدر و اوبو ته ورغلی او د هغه نفره څخه چې د اوبو پر غاړه ناست و د لارې د احوال او د مدینې منورې د مسلمانانو د لښکر پوښتنه وکړه. هغه ویل ما داسې څوک او شی نه دی لیدلی چې ستا دپاره دې بد وبولم، مګر یو دوه سپاره مې ولیده چې د دغه غونډۍ سره یې اوښان چوک کړه او د اوبو څخه یې اوبه واخیستې او بیا ولاړه. ابو سفیان ژر د هغو د اوښانو د چوکېدو ځای ته ورغلی. هلته د اوښانو پوچې پرتې وې، پوچې یې ماتې کړې، په پوچو کې یې د خرما مندکې ولیدې. ویل والله دا د مدینې د خلقو واښه دي چې اوښانو کې ورکوي. ابو سفیان پوه سو چې دا خلق د مدینې منورې وه، ځکه په عربو کې هیچا و اوښانو ته خرما نه ورکول بې له مدینې منورې د خلقو څخه. دا ځکه چې په مدینه منوره کې خرما دونه ډېره وه چې اوښانو ته به ورکول. ابو سفیان ډېر ژر و قافلې ته ځان ورساوه. قافله یې د عمومي لارې څخه هغه چې په بدر کې تېرېده واړول او د دریاب د غاړې و غربي طرف ته یې رهي کړه. د ابو سفیان په دغه کار او حرکت سره قافله د دې څخه خلاصه سوه چې د مسلمانانو د لښکر په لاس دې ورسي او هغه حال یې د کفارو و لښکر ته ولېږئ کم چې په جحفه کې و هغو ته ورسېدی چې ویل قافله خلاصه سوه او ستاسې و راتګ ته ضرورت نسته. اوس چې د کفارو و لښکر ته د قافلې د خلاصېدو خبر ورسېدی، لښکر د بیرته تلو اراده وکړه، مګر د قریشو سرکشه مشر ابو جهل په غرور او کبریا سره وویل والله موږ به تر هغو بیرته نسو ولاړ چې و بدر ته ور نسو. 3 ورځې هلته تیرې نکو، اوښان حلال نکو، کبابونه او شرابونه ونخورو، منځیانې غزلې راته ونه وایي. عرب دغه زموږ راوتل او هلته اوسېدل وانه وري، بیا به نو عرب همیشه زموږ څخه بیریږي او موږ به قوي بولي. د ابو جهل پر دغه خبرو سربیره اخنس ابن شریق و کفارو ته د بیرته تلو مشوره ورکړه، خو چا د ده خبره ونه منل. نو په خپله اخنس ابن شریق او بنو زهره چې په دغه راوتلو کې دی د هغو رئیس و د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه. نو د بني زهره څخه چې د 300 نفرو په شاوخوا کې وه یو نفر هم و بدر ته نه دی حاضر سوی او د بدر د جنگ تر نتیجې وروسته د بني زهره قبیلې همیشه د اخنس دغه نظر او موقف ستایه او د همیش دپاره دی په دوی کې عظیم و او د ده خبره منل کېده. بنو هاشم هم غوښته چې و مکې مکرمې ته ولاړ سي، خو ابو جهل ورته ټینګ سو، ویل تر څو چې موږ ټوله مکې مکرمې ته ځو په دغه قومي اتحاد کې زموږ څخه مه جلا کېږي. خو بیا هم د بني هاشم کفار چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم نږدې قوم و او د مالو د خلاصوالي دپاره راغلي وه او اوس د مالو مسله پای ته ورسېده. که اوس پاته سي او جنگ وکړي نو جنگ به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره وي چې هغه هم د بني هاشم څخه دی. نو د بني هاشم هم ډېر نفر و مکې مکرمې ته رهي سوه، فقط څو نفره یې د ابو جهل په زور پاته سوه. د پاته نفرو د جملې څخه یو هم عباس د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکاو. هغه هم د جنگ په شوق نه و، بلکې په دې سبب پاته سو چې په آینده کې قریش پیغور ورنکړي. اوس نو د بنو زهره تر رجوع وروسته د کفارو لښکر د 100 نفرو په شاوخوا کې و چې د بدر پر طرف رهي سو، تر څو چې نږدې و بدر ته د یوې غونډۍ تر شا یې په هغه منطقه کې واړول چې عدوة القصوا ورته ویل کېږي. موږ تر اوسه د قافلې او د کفارو د لښکر بیان درته کاوه. اوس د مسلمانانو لښکر ته راسئ.
د مسلمانانو لشکر د بدر و طرف ته په لار کې په وادي زعفران کې و چې د لشکر استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د قافلې د تیرېدو او د قریشو د لشکر د راوتلو خبر راوړي. یا خدا خبر و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د وحی په واسطه راغلی چې قافله تیره سوه او د قریشو لوی لشکر را رهیدي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته پس له فکر کولو په دغه موضوع کې دا معلومه سوه چې د یوې خونړۍ جګړې څخه بله چاره نشته. اوس باید خامخا داسې یو اقدام وسي چې په هغه کې د مسلمانانو شجاعت، جرأت او جسارت ښکاره سي. ورونو، په دې کې هیڅ شک نشته که دغه د کفارو لشکر پرېښول سوی وای چې په دغه منطقه کې هغه د دوی د غوښتنې پر قسم شپې تېرې کړي، دا به د قریشو د عسکري موقف د لوړوالي سره کومک وای. د دوی سیاسي قدرت یې ورزیاتاوه او د مسلمانانو د هدف او مقصد ضعف او توهین و چې په نتیجه کې شاید اسلامي حرکت یو بې روحه جسد پاته سوی وای. او هر هغه څوک چې په دغه منطقه کې یې پر اسلام او مسلمانانو حقد او حسد درلودی، هغه پر مسلمانانو جرأت او دلاوري پیدا کول. پر دې ټولو سربیره آیا یو چا د دې ضمانت کولای سوای چې د کفارو لشکر دې د دې څخه منع کړي چې مدینې منورې ته دې پسې وازنسي او دغه جنگ دې د مدینې و قلاو ته ورنقل نه کړي او مسلمانان دې د خپلو کورو په مابین کې ونه وژني؟ یا هیڅکله دا کارونه لرې او ناممکنه نه وه. که چیرې د مسلمانانو د لشکر څخه یو څه پر شاتګ او سستي، جبن او بېهمتي سوي وای، د مسلمانانو پر هیبت او دبدبه به ډېر بد اثر کړی وای. د حالاتو د دغه یو دم او نابوبره خطرناکه کېدو په سبب رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو عسکري مشورتي فوق العاده مجلس جوړ کړي چې په هغه کې یې و دغه اوسنۍ او خطرناکه وضع ته اشاره وکړه او د لشکر د قومندانانو او افرادو څخه یې د رایې او نظر غوښتنه وکړه. د لشکر د قومندانانو او مشرانو څخه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل یا رسول الله درځه دغه خپل راوتل پوره که او موږ ستا ملګري یو. نور یې هم د همت او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د متابعت خبرې وکړې او کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده د خبرو په مقابل کې د خیر دعا ورته وکړه او بیا یې وویل ای خلقو مشوره راکړئ. دا وار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مثل خبرې یې وکړه. ودته هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیر دعا وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکړئ. دا ور مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو. هغه صحابي چې دغه قصې روایت کوي وایي د بدر په ورځ مې د مقداد څخه داسې خبرې واورېدې چې هغه خبرې د جنت په حورو او نعمتونو ورکوم. مقداد رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا رسول الله پر هغه لار او هغه کار درځه چې ستا رب په هغه امر کړی او موږ ستا سره یو. په والله موږ به تا ته داسې ونه وایو لکه بني اسرائیلو چې و موسی علیه السلام ته ویل چې ویل ته او ستا رب ولاړ سئ جنګ وکئ او موږ دلته ناست یو، بلکې موږ مسلمانان وایو ته او ستا رب جنګ وکئ او موږ هم ستاسې په ملګرتیا جنګ کوو. په والله یا رسول الله که ته موږ د برک الغماد پر طرف رهي کې موږ به تر هغه ځایه په ټینګه در سره ملګري یو تر څو چې ته ورسېږې. اوس نو برک الغماد څه شي دی؟ د دې لپاره چې د مقداد رضی الله تعالی عنه د دغه خبرې په عظمت او لویوالي پوه سو. برک الغماد په یمن کې د یو ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه تر هغه ځایه پورې 14 لوی او قوي قبیلې پرتې دي چې ټوله هم د اسلام او مسلمانانو سرسخته دشمنان دي. نو مقداد رضی الله تعالی عنه ویل دا نه چې ته موږ یوه جنګ ته بیایې او موږ در سره ځو، بلکې که مو 14 لوی او خطرناکه جنګو ته رهي کې بیا هم موږ ستا سره یو، نه در څخه جلا کېږو تر څو چې و برک الغماد ته ورسېږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده په خبرو خوشحاله سو او ده ته یې هم د خیر دعا وکړه. مقداد کښېنستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکړئ. ورون، رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولې هر وار وایي مشوره راکړئ؟ ځکه دغه درې مشران چې خبرې یې وکړې د مهاجرینو څخه وو. ابوبکر، عمر، مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول مهاجر دي او د مهاجرینو شمیر په لښکر کې کم و. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا خوښه وه چې د انصارو نظر معلوم کړي، ځکه د لښکر اکثریت دوی وه او د جنگ دروندوالی به هم د دوی پر اوږو وي. او هغه د عقبې بیعت چې د انصارو سره سوی وو هغه هم پر دوی دا نه لازمول چې تر مدینې منورې د باندې دي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دپاره وجنګېږي، ځکه هغه بیعت داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته راسي دوی یې ساتنه او حفاظت پر غاړه اخلي. او دا اول جنگ دی چې انصار په هغه کې ګډون او اشتراک کوي.
نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکړئ او مقصد یې انصار و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مقصد د انصارو قومندان او د هغو د بیرغ اخیستونکي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پوسو او ویل یا رسول الله داسې معلومیږي لکه ستا چې په دغه پوښتنه سره موږ انصار مقصد یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو یا سعد رضی الله تعالی عنه وویل موږ پر تا ایمان راوړی دی او ستا تصدیق مو کړی دی او دا شاهدي ادا کوو هر هغه شی چې تا راوړی دی هغه حق دی او موږ پر دغه چې ستا اطاعت به کوو عهد او وعدې در سره کړي دي. یا رسول الله د کوم شي اراده چې دې کړې ده هغه عملي کړه. قسم په هغه ذات چې ته په حق را لېږلی یې که ته موږ و دغه دریاب ته په داخلېدو سره امر کې موږ به ستا سره داخل سو او زموږ څخه به یو نفر نسي پاته. موږ هیڅکله په دې نه ناراضه کیږو چې ته زموږ د دشمن سره مخامخ کې زموږ د دشمن سره مخامخ کې. موږ په جنگ کې صابر یو د دشمن سره په مخامخ کېدو کې صادق یو او شاید الله عزوجل زموږ څخه داسې کارونه د ښکاره کړي چې په هغه سره ستا سترګې یخیږي. موږ د الله عزوجل په برکت رهي کړ. سعد رضی الله تعالی عنه ډېرې خبرې وکړې چې مقصد او نتیجه یې دا وه چې موږ ستا انصار ستا د اوامرو اطاعت داسې کوو لکه مهاجرین چې یې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد رضی الله تعالی عنه په خبرو ډېر خوشحاله سو او ویې فرمایل زیری در کوم چې الله عزوجل په یوه د دغه دوو شیانو وعده را سره کړې ده یا قافله یا لښکر. یعنی مدینې منورې ته ناکامه نه ځو یا به قافله واخلو یا به پر لښکر کامیابه سو. او په والله لکه زه چې دغه اوس د کفارو د مرګ وځایو ته ګورم په دغه زیري مسلمانان هم خوشحاله سو. ورونو دا خو په مشورتي مجلس کې د لښکر د قومندانانو خبرې وې مګر په افرادو کې د ځینو خلقو زړونه په تشویش کې سوه او د دغه خونړۍ جګړې څخه وبېرېده ځکه دوی د قافلې دپاره راوتلي وه نه د جنګ دپاره. دا هغه کسان دي چې الله عزوجل د سورة الانفال په 5 نمبر آیات کې د دوی په باره کې فرمایي کما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. یعنی بېشکه چې ته ستا رب د خپله کوره څخه په حق سره ایستلی وې او بېشکه یوه ډله د مؤمنانو د دغه جنګ څخه ناخوښه وه. د دغه آیات شریف ترجمه دوه اړخه لري. یو دا چې الله عزوجل و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې ته ستا رب و دغه قافلې او جنګ ته د خپله کوره څخه راویستې. ځینې خلک دا فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله اراده و دغه قافلې او جنګ ته راووتی مګر یا الله عزوجل ورویستی ځکه په آیات شریف کې داسې ونه ویل سوه چې خرجته من بیتک ته د خپله کوره ورووتې بلکې فرمایي اخرجک ربک من بیتک یعنی ستا رب ستا د کوره څخه ورویستې. دوهم دا چې د مسلمانانو د زړو حال رب عزوجل ښکاره کوي او فرمایي بېشکه یوه ډله د مؤمنانو د دغه جنګ څخه ناخوښه وه د هغو صرف قافله خوښه وه نه جنګ. او بیا هم رب عزوجل د سورة الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي وتودون ان غیر ذات الشوکة تکونو لکم او ستاسې خوښه وه چې بېشکه هغه بې وسلې بې زحمته بې اغزیو ډله دې ستاسې وي یعنی قافله مو غوښته نه جنګ. ورونو دغه د ځینو مسلمانانو د زړو پټ حال نه په سیرت کې سته او نه په قصه کې څوک بیانولی سي ځکه دا پټ حال دی چاته نه دی معلوم مګر دغه د زړو حال د زړو مالک په قرآن مجید کې ښکاره کوي. د سیرت په کتابو کې هیڅ نه دي راغلي چې د ځینو خلقو جنګ نه خوښ او د جنګ اراده یې نه درلوده مګر انسان بشر او عاجزه دی. خو بیا هم په انسانانو او مسلمانانو کې فرق موجود دی. هغه فرق دا دی هغه کسان او هغه مسلمانان چې مقصد یې یوازې قافله و نه جنګ خو کم وخت چې جنګ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي. دوی د مالو د ګټې په امید راوتلي وه او اوس د مالو د ګټلو په عوض د سر بایلولو په میدان کې ودرېده. دوی ته معلومه سوه چې د قریشو لښکر د 1000 نفرو په شاوخوا کې دی او ټوله هم پوره مسلح دي. 200 د آس سپاره پکښې دي اوښان یې د لښکر تر شمېر زیات دي. مالي قدرت یې هم ډېر زیات دی. بالمقابل مسلمانان 300 او 100 نفره دي. په ټول لښکر کې فقط 2 آسه لري او نور ټوله تقریبا پیاده او پر پښو دي او دوی د قافلې په امید راوتلي وه خو کم وخت چې جنګ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي. په جنګ کې قائم او ثابت ودرېده شاته نه ولاړه د خپل خواهش او غوښتنو متابعت یې ونه کړي. هغه څوک چې د قافلې په طمع راوتلي وو کم وخت چې جنګ شروع سو بې له تردد او تشویشه په همت او مړانه په جنګ کې ودرېدي نو ځکه الله جل جلاله نصر او بری ورکړي. هغه خلق
یعنی اصحاب کرام ملائکه یا بل ډول انسانان نه ول. هغو هم د دنیا طمع درلوده، دنیا یې خوښه وه، مګر د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه سرکشي نه کول. نو ځکه د نصر او بری مستحق وه. ان تنصروا الله ينصركم، که تاسې د الله جل جلاله د دین نصرت وکئ، الله جل جلاله به ستاسې نصرت وکړي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي لښکره سره د زعفران څخه د بدر و طرف ته وررهیسو او هلته یوه بدر ته نږدې په عدوة الدنیا کې واړول. څرنګه چې کفار د مسلمانانو په ځای نه دي خبر او مسلمانان د کفارو په ځای نه دي خبر چې چیرې دي. که څه هم دوی ټول سره نږدې او په یوه منطقه کې دي، خو یو په بل حال نه لري. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو معلوماتي او استکشافي عملیې دپاره د هغه چا په ملګرتیا رهیسو چې په غار او هجرت کې یې د لارې ملګری و، یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره راووتی، غواړي چې د کفارو د لښکر معلومات وکړي. دوی په دغه منطقه کې د کفارو و لښکر ته نږدې ګرځېده چې پر یوه سپین ږیري عرب پیښ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سپین ږیري څخه د قریشو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو پوښتنه وکړه، او په عین حال کې د دغه دوو لښکرو پوښتنه هم ځینې وکړه چې چیرې به وي. سپین ږیري ویل زه تر هغو حال نه درته وایم تر څو چې تاسې راته ونه وایاست چې تاسې د چا څخه یاست، یعنی څوک یاست. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل که تا موږ خبر کړو موږ به هم تا خبر کړو. سپین ږیري ویل یعنی دغه په دغه دي، یعنی خبر په خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو. سپین ږیري ویل خبر کړه سوم یا راته وویل سوه چې محمد او ملګري یې په پلانۍ ورځ راوتلي دي، نو که هغه چا رښتیا راته ویلي وي چې دا خبر یې راته ویلی دی، نو به دوی نن ورځ پر پلاني ځای وي. هغه ځای یې وریاد کړي چې مسلمانانو اړولي وه، او راته وویل سوه چې قریش په پلانۍ ورځ راوتلي دي، نو که هغه سړي رښتیا راته ویلي وي نو قریش نن په پلاني ځای کې دي. بیا یې هم د هغه ځای وریاد کړي چې واقعا قریشو حالت اړولي وه. سپین ږیري چې خپل خبر ووایه ویل نو تاسې د چا څخه یاست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د اوبو څخه یو او ځینې رهیسو. او سپین ږیري د ځان سره وایي د کومو اوبو څخه به وي؟ آیا د فلانۍ اوبو څخه که د فلانۍ اوبو څخه؟ د دغه منطقې د اوبو نومونه د ځانه سره یادوي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې موږ د اوبو څخه پیدا سوي یو. دې ته په عربي کې توریه ویل کېږي چې ستا مقصد یو شی وي او مخاطب یا مقابل نفر ته بل شی په خیال ورکړي، او دا توریه په جنګو کې جائزه او روا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلاف ونه ویل، صرف د ده یو مقصد و او د سړي په خیال بل شی ورغلی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې کفار ډېر نږدې دي. خو د دغې ورځې په ماښام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه استخباراتي ډله ولېږل چې د دشمن معلومات وکړي چې دغه ډله د مهاجرینو قومندانان علي بن ابي طالب، زبیر بن العوام او سعد بن ابي وقاص د خپلو ملګرو سره وه. دغه ډله د بدر و اوبو ته ورغله. هلته یې دوه نفره ونیول چې د قریشو و لښکر ته اوبه وروړلې. دغه دوه نفره یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه مشغوله و او اصحاب کرامو د دوی څخه تحقیقات شروع کړل. ویل تاسې څوک یاست؟ دوی ویل فلانی او فلانی. څه وظیفه لرئ؟ ویل موږ د قریشو د اوبو مسؤله نفر یو، موږ یې راولېږلو چې ودوی ته اوبه ورکړو. څوک در سره دي؟ ویل د مکې لښکر. مسلمانانو پر اواچول وهیه او ورته وایي یا تاسې د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ دوی وایي والله موږ د قریشو د لښکر څخه یو، خو مسلمانان ورته ټینګ دي وایي یا تاسې د ابو سفیان د قافلې څخه یاست او وهیه. تر څو چې هغه دوه نفره ودې ته مجبوره سوه ویل هو موږ د ابو سفیان د قافلې څخه یو، او دوی پرېښول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لمانځه څخه فارغه سو نو یې مسلمانانو ته د ملامتیا پر قسم وویل سبحان الله، چې رښتیا یې درته ویل وهل مو، چې درواغ یې درته وویل پرې مو ښول. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریانو څخه پوښتنه وکړه چې د قریشو حال راته ووایست. دوی ویل قریش د دغه غونډۍ تر شا په عدوة القصوا کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دوی څو نفره دي؟ مریانو ویل ډېر دي. ویل عدد یا شمېر یې څو دی؟ ویل حساب یې نه دی را معلوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل د ورځې څو اوښان حلالوي؟ ویل یوه ورځ نه او بله ورځ لس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل قریش د 900 او زرو په مابین کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې د قریشو د اشرافو څخه څوک ورسره دي؟ ویل عتبه او شیبه چې ورونه او د ربیعه زامن وه، ابو البختري ابن هشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، تعیمه ابن عدي، نضر ابن الحارث، زمعه ابن الاسود، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف او نور هم د قریشو مشران وریاد کړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپلو اصحابو ته مخ ور واړاوه
ویل مکې د خپلې اینې ټوټې درته راغورځولې دي. خیر، په دغه شپه چې مسلمانان په عدوة الدنیا کې دي، د الله جل جلاله په امر ځینې کارونه وسوه چې مسلمانانو ته یې یو څه اسانتیاوې جوړې کړې، چې یو د هغو کارو څخه الله جل جلاله باران واوراوه. مسلمانانو خو اوبه نه درلودې او اوبو ته یې ضرورت درلودی، نو الله عز وجل دونه باران پر واوراوه چې د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړ. نور تکلیف او ضرر یې نه ورساوه، ځکه د مسلمانانو په منطقه کې لږ باران واورېدی چې ریګن مځکه په سخته او کلکه سوه او تک پر اسانه سو. خو دغه باران د مشرکانو په منطقه کې ډېر شدید باران چې مشرکان یې د پرمختګ څخه منع کړل. کفار تر میدان جنګ پورې په خټو کې ولاړ، چې په خټو کې تک کول سخت او مشکل دي او سړی ستړی کوي. نو کفار د جنګ و منطقې ته ستړي او هلاک ورسېده، او د مسلمانانو په منطقه کې نرم او نمنمک باران و. د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي، ځکه یې ورته کلکه کړه چې د دوی تک پر اسانه سو. او په دغه شپه پر مسلمانانو خوب غالبه سو. په دغه شپه ټول بیده سوه، دا هم په دې سبب چې مسلمانان هوسا سي. یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه په دغه شپه پیردار وم، خو خوب دونه راباندې غالبه سو چې بیده به سوم او توره به مې د لاسه څخه ولوېده، او دغه کیفیت چې توره به مې د لاسه څخه ولوېده 7 واره راته پېښ سو. نو ټول مسلمانان بیده سوه، حتی پیردار یې هم بیده سو. الله عز وجل د مسلمانانو د دغې شپې کیفیت د سورة الانفال په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. یعنی هغه وخت در په یاد کړئ چې الله جل جلاله پر تاسې د خوب حالت راوستی، نعاس چې موږ په پښتو کې پریشانی ورته وایو. دا د الله جل جلاله د طرفه ستاسې د امن او تسکین دپاره وه، او الله جل جلاله د اسمانه اوبه در باندې نازلې کړې چې په دغه اوبو مو پاک کړي او ستاسې څخه د شیطان نجاست لرې کړي او ستاسې په زړو کې قوت در واچوي او په هغه اوبو سره ستاسې قدمونه ټینګ کړي، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې مځکه شګلنه او ریګنه وه، تک پر سخت او مشکل و، خو په دغه باران ټینګه او مضبوطه سوه. د مسلمانانو ټول کارونه په الهي کومک سره برابرېده چې په دغه جنگ او معرکه کې کامیابه سي، ځکه دا د کفر او اسلام، حق او باطل په مابین کې اول جنگ او معرکه وه. په دغه شپه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لښکر رهي کړي چې تر مشرکانو د مخه د بدر و اوبو ته ورسېږي، او کفار دې ته نه پرېږدي چې دغه اوبه په خپل تصرف کې راولي. نو یې په تېر ماخوستن کې د بدر د هغه نږدو اوبو سره واړول. حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه عسکري مشاور غوندې ودرېدی او ویې ویل: یا رسول الله، دا چې تا دلته واړول، الله عز وجل امر کړی چې دلته واړوه؟ موږ دا حق نه لرو چې مخ یا شاته ولاړ سو؟ او که دا جنگ دی، دلته چم، حیله او فکر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا جنگ دی، دلته حیله او فکر پکار دی. حباب رضی الله تعالی عنه وویل: نو دا ځای د اړولو دپاره مناسب نه دی. موږ باید د هغه څا سره واړوو چې هغه و قریشو ته نږدې دي، او د شاوخوا نور څاهان باید ټوله پټ کړو چې په دې منطقه کې بل څا نسي پاته. نو موږ به اوبه لرو او کفار به اوبه نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا ښه فکر دی. او فورا مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د دغه ځای څخه بار سوه، څو هغه اوبو ته ورسېده چې و دښمن ته نږدې وې. نیمه شپه وه چې دلته یې واړول. کم څاهان چې شاوخوا په دغه منطقه کې وه، هغه یې ټوله پټ کړه بې له دغه د دوی د څا څخه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د دغه څا سره د اوبو یو حوض جوړ کړئ او د اوبو یې ډک کړئ، ځکه د جنگ په وخت کې د اوبو راکښل سخت او مشکل کار دی او وخت غواړي. نو یې نږدې و دغه څا ته حوض جوړ کړئ او د څا څخه اوبه راکاږي، حوض په ډکوي تر څو چې حوض یې د اوبو ډک کړي. پس له هغه څخه چې مسلمانانو د اوبو سره واړول، سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو پیشنهاد وړاندې کړي چې مسلمانان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت لپاره یو داسې ځای جوړ کړي چې په هغه کې د مسلمانانو د شکست فکر سوی وي. نو ویل: یا رسول الله، حالات خو دغسې دي چې ته وینې، یعنی دغه دوی اوس د جنگ سره مخامخ یو، او زموږ مسلمانانو وروڼه په مدینه منوره کې په دې سبب نه دي پاته سوي چې ستا د امر څخه یې مخالفت کړی وي. هغو دا فکر کاوه چې ته قافلې ته وروځې، دا یو په فکر کې نه وه چې جنگ دې پیښ سي. قسم په الله که دوی په دې خبر وای چې ته د جنگ سره مخامخ کېږې، دوی به نه وای پاته سوي. نو اوس که ستا خوښه وي، آیا ستا دپاره یوه منا چې په عربي کې عریش ورته وایي نکو جوړه چې ته په هغه کې یې، او د سپرېدو دپاره به هم اوښه درته ودرو
او بیا به موږ د دشمن سره مخامخ سو. که موږ په جنگ کې کامیاب سو دا هغه شی دی چې موږ په خوشاله کیږو، او که حالات د دغه څخه مخالف وو یعنی د شکست حالت وو پر اوښ به سپور سي د هغه قوم سره به یو ځای سي چې زموږ تر شا پاته سوی دی. هلته داسې قوم پاته دی چې موږ تر هغو ستا سره په محبت کې نه یو زیات، او که هغه پوهېدلی چې ته جنگ ته وځې هېڅکله به نه وای پاته سوي، نو الله عز وجل به تا په هغو سره وساتي او ستا په ملګرتیا به جهاد در سره کوي. ورونو د مسلمانانو سره ځکه دا فکر ورسره و چې دوی اصلا د جنگ دپاره نه و راوتلي. د دوی او د دوی د دشمن په مابین کې د شمیر او اسلحې په لحاظ ډېر فرق موجود و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته د خیر دعا وکړه، او بیا نو مسلمانانو پر یوه لوړه غونډۍ چې د میدان جنگ په شمال شرقي طرف کې و او د جنگ میدان تر لاندې و د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دپاره عریش جوړ کړي، او د انصارو د ځوانانو څخه یوه ډله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قیادت د مرکز پر شاوخوا د ساتنې دپاره ودرېده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لښکر د جنگ دپاره جوړ او اماده کړي، بیرغونه یې تقسیم کړه او هغه میدان ته ورغلی چې هلته به سبا جنگ کیږي، او هلته په خپل لاس سره و ځینو ځایو ته اشاره کول او ویل به ان شاء الله سبا د فلاني د وژلو ځای دغه دی او د فلاني د وژلو ځای دغه دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم د یوې درختې د تنې سره شپه په لمانځه تېره کړه، او مسلمانانو هم شپه په آرامه چې زړونه یې د اطمینانه ډک وه تېره کړه. ځانونه یې یو څه هوسا کړه، او دا یې امید و چې په سهار کې به د خپل رب د طرفه د خوشحالۍ زیري په خپلو سترګو ویني. دغه شپه د جمعې شپه او د هجرت د 2 کال د روژې د میاشتې 18مه شپه وه. مګر قریشو دغه شپه په عدوة القصوا په هغه خپل ځای کې تېره کړه. اوس چې سهار سو د قریشو جنګي ډلې یا ټولۍ یوه په بله پسې بدر ته راغلې، ویې لیده چې اوبه نسته، نو یو څو نفره یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و حوض ته د اوبو څښلو دپاره راغله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل پرېږدئ چې اوبه وڅښئ. هر چا چې د دغه حوض څخه په دغه ورځ اوبه وڅښلې هغه ټوله په دغه ورځ په جنګ کې ووژل سو، بې له حکیم ابن حزام څخه هغه نه ووژل سو، او په وروسته کې بیا ایمان راوړي او ښه صادقه مسلمان سو. کوم وخت چې به دغه حکیم ابن حزام غوښته چې شدید قسم یاد کړي، نو بیا ویل قسم مې دې په هغه ذات وي چې زه د بدر په ورځ د مرګ څخه خلاص کړم. کوم وخت چې قریش سره ځای پر ځای سوه، نو یې عمیر ابن وهب ولېږي چې ولاړ سه د مدینې منورې د لښکر معلومات وکړه چې څو نفره به وي. عمیر هم پر آس سپور سو، شاوخوا په منطقه کې وګرځېدی او بیرته لښکر ته راغلی. ویل د مدینې لښکر زیات او کم پکښې 300 نفره دي، مګر تاسې ما پرېږدي چې زه نور هم وګورم چې ځینو خو بیا کمین نه وي نیولی یا خو بیا د کومک دپاره څو نفره نه وي پټ کړي. بیا پر آس سپور سو او د بدر په وادي کې تر ډېره لرې ولاړی، خو شی یې نه ولیدی. بیرته قریشو ته راغلی او ورته ویل شی مې نه ولیدی، مګر یا معشر القریش دوی داسې قوم دی چې نه اسلحه ورسره سته او نه د خلاصېدو ځای لري بې له د دوی د تورو څخه. نو والله زه نه وینم چې د دوی څخه دې یو نفر ووژل سي تر څو چې ستاسې څخه یو نفر ونه وژل سي. نو که په تاسې کې د دوی په شمېر خلق ووژل سي بیا نو ژوند څه خوند لري؟ ښه فکر وکړئ ورونو. د عمیر ابن وهب د خبرو مقصد دا دی چې د مسلمانانو سره بې له تورو نوره اسلحه نسته، او جنگ هم پر دشت او میدان دی، د تیښتې ځای هم نه لري. نو معلومه خبره ده چې لاس په لاس په جنگ در سره کوي، او په داسې جنگ کې چې لاس په لاس وي تاسې تر هغو د دوی څخه یو نفر نسئ وژلی چې په تاسې کې هم یو نفر ونه وژني. نو که په تاسې کې 2 نفر ووژل سي لکه د دوی شمېر، بیا نو ستاسې دپاره په ژوند کې څه خوند او مزه پاته کېږي. چې د عمیر د خبرو مقصد دا سو چې جنگ پرېږدي او درځئ. دلته نو د ابو جهل پر ضد یوه بله معارضه هم راپورته سوه چې غوښته یې د مکې لښکر بې له جنګه بیرته مکې ته ولاړ سي. هغه دا چې حکیم ابن حزام و عتبه ابن ربیعه ته ورغلی او ویل یا ابوالولید ته د قریشو مشر او سردار یې، په دوی کې ستا امر چلیږي، آیا د داسې خیر اراده لرې چې په هغه سره به همیشه په ښه نامه یادېږي؟ عتبه ویل هغه خیر څه شي دی یا حکیم؟ حکیم ویل خلق پر څه شي او د څه دپاره وژنو؟ موږ د خپلې قافلې د خلاصېدو دپاره راغلي وو او هغه خلاصه سوه. نو اوس خلق و مکې ته په رجوع سره امر کړ او د عمرو بن الحضرمي دیت پر خپله غاړه واخله. عمرو بن الحضرمي هغه سړی و چې په سریة النخله کې د مسلمانانو د طرفه ووژل سو. نو ویل د هغه دیت ته ورکړه او خلق د جنګ څخه خلاص کړه. عتبه ویل دا کار مې وکړي، زه د هغه د دیت او هغه مالو ضامن یم چې ځینې اخیستل سوي دي. او بیا یو حکیم ته ویل ته و ابن حنظلیه ته ورسه،
حنزلیه د ابو جهل مور وه، یعنی ته ابو جهل ته ورسه، ځکه زه پوهېږم چې بل څوک خلق و جنګ ته نه مجبور کوي بې له ده څخه. حکیم د ابو جهل پر طرف ورهیسو او عتبه ابن ربیعه په خلقو کې ودرېدی، ویل یا معشر القریش، په والله که تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګرو سره په جنګ کې مخامخ سئ، څوک وژنئ؟ ورور یا پلار یا د اکا زامن او خپل قوم وژنئ، او چې دوی مړه کړو بیا نو څه پیښېږي؟ هغه دا پیښېږي کوم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړ سو بیا به هر یو د ورور و قاتل، د پلار و قاتل یا د اکا د زوی و قاتل ته ګوري. د مثال پر ډول که زه د مسلمانانو څخه هر څوک مړ کړم، هغه ستا یا د بل چا ورور یا پلار یا اکا یا د اکا زوی یا ماما دی، او سبا به په مکه کې ماته د خپل پلار یا ورور یا اکا د قاتل په سترګه ګوري، او یو د بل څخه به مو بد راځي، نو مکې ته درځئ محمد صلی الله علیه و آله وسلم او نور عرب سره پرېږدئ، که هغو ووژي دا هغه شی دی چې تاسې یې غواړئ. حکیم ابن حزام چې ابو جهل ته ورغلی، هغه خپله زغره تیاروله. حکیم ورته وویل یا ابا الحکم، زه و تا ته عتبه د دغه مسئلې دپاره رالېږلی یم. ابو جهل ملعون بیرته رجوع نه غواړي، نو ویل په والله بیرته به نسو ولاړ تر څو چې الله زموږ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې فیصله نه وي کړې. او عتبه په دې سبب تګ غواړي چې په مسلمانانو کې د ده زوی دی، مقصد یې حذیفه ابن عتبه او هغه پخوا لا مسلمان سوی و او هجرت یې کړی و. ورونو د مکې د سردارانو د هر یو کوشش دا دی چې دوی د ټوله مکې مکرمې عمومي مشر سي، ځکه مکې مکرمې یو عمومي مشر نه درلودی. هو د قریشو مشران هر یو د هغه خپل قوم مشر دی، خو یو عمومي مشر نسته. نو اوس د مشرتوب دپاره موقع برابره ده او هر یو کوشش کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکاره کړي. او ابو جهل د مشرتوب دپاره موقع پیدا کړ، ځکه خلق د جنگ یا تګ دپاره قطعي نظر نه لري، په شک او تردد کې دي. او ابو جهل وبېرېدی چې د تګ یا بیرته رجوع طرف غالبه نسي، نو یې ډېر ژر عامر ابن الحضرمي راوغوښتی. عامر ابن الحضرمي هغه څوک دی چې ورور یې د مسلمانانو د طرفه په رجب کې ووژل سو، یعنی عامر د هغه عامر ابن الحضرمي ورور و چې د عبدالله ابن جحش د سریې د طرفه تر دغه غزا د مخه د رجب په میاشت کې وژل سوی و، او اول هغه سړی و چې د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و. کیسه یې مخکې بیان سوې ده، یعنی د هغه مقتول ورور یې راوغوښتی او ورته ویل یا عامر، عتبه چې ستا حلیف هم دی غواړي چې خلق بیرته مکې ته بوځي او ستا د ورور کسات او بدله پرېږدي، او ته اوس په خپلو سترګو وینې چې موږ ستا د ورور بدله اخیستلی سو، نو ولاړ سه د خپل ورور د بدلې اخیستلو بیان وکړه. امیر هم واقعا خفه سو چې زما د ورور انتقام ولې پرېښول کېږي، نو د لښکر په مابین کې کښېنستی، خاورې پر سر بادوي او په زوره چغې وهي وا عمره وا عمره، ځکه د ورور نوم یې عمرو، او ویل زما د ورور انتقام پرېږدئ او تاسې ځئ، په والله که ستاسې څخه د یو چا زوی وای انتقام او بدله به مو نه وای پرې ایښې. په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته سو او هغه خپل د شر پر اراده ټینګ سو، او په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطله سوه. د ابو جهل طغیان او سرکشي د عتبه پر حکمت غالبه سوه. کم وخت چې مشرکان د عدوة القصوا څخه رابار سوه او تر غونډۍ راواوښته او دوو لښکرو سره ولیده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الهي دغه قریش دي په خپل فخر او غرور سره راغله، ستا دشمني کوي او ستا د رسول تکذیب کوي. الهي ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې را سره کړې ده. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عتبه ابن ربیعه په قریشو کې ولیدی چې پر سره اوښ سپور و، ویې فرمایل که د قوم په یوه نفر کې خیر وي هغه به د دغه سره اوښ په خاوند کې وي، چې د ده خبره منلې وای سمه لارې ورښول. اوس نو دواړه لښکره د عدوة الدنیا او عدوة القصوا په مابین کې په بدر کې مخ په مخ سره ودرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د صفو په سمولو او ترتیبولو مشغوله سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې لښکر دې ټوله یو قطار او یو صف ودرېږي. لښکر یې د پخوانیو جنګو پر طریقه چې لښکر به پر 5 حصو ویشل کېدی نقي جوړ. ورونو تر دې دمخه چې به همیشه جنګونه کېده لښکر به پر 5 حصو ویشل کېدی، مقدمه، مؤخره، قلب، میمنه، میسره. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ونه کړه، بلکې د ټول لښکر څخه یې یو قطار جوړ کړي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکر صف برابروي، یوه عجبه واقعه پیښه شوه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې یوه لښته وه او صف یې ترتیباوه. په صف کې پر یوه سړي راغلی چې نوم یې سواد و او تر صف د باندې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل سم ودرېږه یا سواد، او تر ده تېر سو. د هاخوا چې پر راغلی بیا هم سړی تر صف یو څه د باندې و.
نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه سړی پر نس په لښته وواهه او ویل په صف کې ودرېږه یا سواد. سړي عجبه خبره وکړه، ویل یا رسول الله خوږ دې کړم او زه قصاص غواړم، یعنی خپله بدله غواړم، لکه څرنګه چې تا ووهلم غواړم چې زه دې هم ووهم. ورونو لښته کوچنۍ وه او په زور یې هم نه دی وهلی، په کراره سره یې په لانس ووهه. خدای وایي خوږ دې کړم، خپله بدله او قصاص غواړم. نور صحابه کرام ورته وایي سړی ته څه وایه، دا رسول الله دی. سړی وایي هو دا منم، خو دا د زما حق دی، خوږ یې کړم بدله غواړم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو دا د ده حق دی. لښته یې ورکړه او نس مبارک یې ورته لس کړي، ځکه د هغه سړي نس لس و. سړی ور وغورځېدی او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک نس یې مچ کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په تعجب کې سو او ویل یا سواد دا څه کار و چې تا وکړي؟ سړي ویل یا رسول الله دا حال خو ته وینې، یعنی جنگ تیار دی او امکان لري چې دغه اوس ووژل سم، نو ما دا اراده وکړه چې آخري کار مې ستا سره وي، چې زما پوست ستا د پوست سره وموښلي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیر دعا ورته وکړه. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د اصحاب کرامو حب او اخلاص دغسې و. خیر کم وخت چې د لښکر صفونه جوړ شوه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل اوامر و لښکر ته بیان کړ. ول جنگ به تر هغو نه شروع کوئ چې زما آخري امرونه درته رانسي. او بیا یې مسلمانانو ته د جنگ په باره کې یوه خاصه لارښوونه وکړه او ویې فرمایل کم وخت چې مو کفار په غشي ولي، فقط خپل ځانونه په زغرو د غشو څخه ساتئ او خپل غشي وساتئ او حمله مه پر کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي.